السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ساجد شایق یم. د وخت کې په چکدره دربار کې شینو یوسفزي صاحب او زه مونږ دواړه راغلي یو په چکدره دربار کې یو او د رازق سیاد صاحب سره ناست یو. نو رازق سیاد صاحب یو ډېر ښه افسانه نګار دی او په خاصه توګه باندې افسانهګۍ نو هغه ډېرې ښې لیکي. سیاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو به کومه افسانهګۍ اوروئ دې کتونکو ته؟ شیخ صاحب مننه کوم، زه به تاسو ته واورم خودکشي. جی ارشاد. زه د بل په نوم شوم، ښه به دا وي چې ته اوس دا کلی دا کوڅې او دلته تله راتله پرېږدې. د مماڼي دا خبرې که ما ډېرې هېرولې خو په زړه مې لکه د خنجر خښې وې. ما فیصله وکړه چې ځم خو ځم، خو چې کوم پله لاړ شم. دا د هغه اخري لیک و کوم چې پارس د خپل مرګ نه 10-12 منټه وړاندې په خپله ډایرۍ کې لیکلی و. واه واه، ډېره ښه، ډېره مزیداره افسانهګۍ.